السلام علیکم ټولو مرګرو ته سلامونه کوم او ورونو ډیر خلک به ما باندې تنقید کوي کنه چې وای تا په زندګۍ کې دا یو ښه کار وکړو کنه لکه زمونږ د دې ورور د علاج زه ټولو پښتنو ته یم لالا زه په خپله پښتون یم الحمدلله او د پښتون معاشرې سره تعلق ساتم او زما دا نیت ته او سوچ ته چې زما خور او مور زه په میډیا باندې نه غواړم نه خپله ښځه نه یو پښتون غواړي نو په دغه نظر زه د غریب خور او مور تم ګورم او ښځې تم ګورم چې زما غریبه خور مور په میډیا باندې رانشي موږ ته ویډیو ونه کړو او موږ یې دنیا ته شیر نه کړو چې خدای مو بخه چنده راوړی زما د الله په ذات باندې قسم چې زما سره ټول له پاکستان نه هغه خویندې میاندې او هغه ورونه په رابطه کې راشي چې مجبوره شي هغو په سکرین باندې ویډیو نه جوړوي نو د دې ځوان سره رابطه وکړي نو چې په هغې کې ټیم وي که نه نو دا ځوان د خپلې مزدورۍ روپۍ د خپلو یارانو د دوستانو نه راټولې کړم په دیرو کې پسې وګرځم په واټساپ ورته میسیجونه وکړم او هغې تورسرو له زه روپۍ ولېږم او هغه غریبانانو له زه روپۍ ولېږم صحیح ده لالا زه چې څنګه خپله خور په میډیا نه غواړم او خپل رور چې په میډیا باندې زه هغه له چنده وکم دغه شان ماته د هر پښتون بچی ګران دی دا دې څوک نه وایي چې دا تا لا اول په زندګۍ کې ښه کار وکړو زما د زندګۍ کارونه په ریکارډ پراته دي په خانه کعبه باندې ما جګړې کړلي لاړ شئ په ټیک ټاک کې وګورئ په دین باندې مې جګړې کړلي په مذهب باندې مې جګړې کړلي مذهب زمونږ اسلام دی چې خلکو به زمونږ مذهب ټارګېټ کوو او په هغې کې ماته قسم قسم چیلنج په قوم پرستۍ باندې ما جګړې کړلي چې قوم پرستي مې په خپل پاکستان کې نه ده خوښه کړ ختمه کړ مې ده په ټیک ټاک کې په ریکارډ باندې دا پراته دي د مولانا طارق جمیل صاحب په لور باندې د هغه په ګیره باندې ما جګړې کړلي د توجه والا علم د محمد قاسم صاحب په سر باندې وغیره وغیره چې زما کوم دینی مذهبي علیمان دي لالا د دې الک ریکارډونه پراته دي او د دې الک سپورټ څوک کوي ایسای کوي د دې الک سپورټ څوک کوي آرمی کوي او دا الک چې چاته لاس ور واچوي که نه نو که ډېره موچت اوچتي په اخري کې هغه توبې وباسي خو په توبه باندې بیا زه څوک نه ماف کوم په توبه هم زه څوک نه ماف کوم زه یې ځوړندوم زما آینده دپاره دغه خلکو دپاره دا ټارګېټ دی چې کومه خلک د خلکو پیملی ټارګېټ کوي اکه زه یم او که بل دی چې کومه خلک د خلکو پیملی ټارګېټ کوي د چنې تصویرې رالي د خلکو پیملی یادوي په میډیا کې هلکان ټارګېټ کوي د عزت خلک ټارګېټ کوي نو هغه خلک به آینده دپاره انشاءالله په را روان وخت کې په میډیا باندې نه راځي یا به ختمیږي یا به ګرفتاریږي اکه ښځی او که نري تاسو خو زما کارکردګي وینئ که نه زما پیجونه خلک ولې ختموي د پاکستان په آرمي باندې خلک ډزې ولې کوي ایسای خلک ولې وجني د پاکستان آرمي خلک ولې ټارګېټ کوي خو دغه حساب وي که نه لالا لکه آرمي د ملک دپاره جنګېږي د جنډې دپاره جنګېږي د 24 کروڑ عوام دپاره جنګېږي زما میشن چمچګیري نه لالا زه جنګېږم د پاکستان دپاره د خپل مذهب دپاره د خپل اسلام دپاره د خپلې معاشرې دپاره د عیسای دپاره د آرمي دپاره زه ځان نه خیم زما په ببرو سڼو باندې دوکه نه شئ دا زما د زړه خبره چې ما پرېښتې ډېره مزه راکوي چرته زمونږ په کولاو ګریوان باندې دوکه نه شئ په شلیدلو تڼو باندې دوکه نه شئ لالا او که نه زمونږ پاکستان همیشه دپاره لیونو ګټلی دی زمونږ د پاکستان نمبر 1 چې کومه اداره ده نو په هغې کې ټوټل لیوني دي چاړهګان دي لیوني دي شلیدلي ګریوانونه په لارو کوڅو کې پراته وي هوښیار له اشاره و قمقله له وړ موږ چې را چیلنج ورکو لالا زه څونه انسان یم زه تقریبا او باقی من لالا په عامو انسانانو کې هم ورکوټه انسان یم لکه وړو کې زما 54 کیلو وزن دی که یو مضبوط انسان نه له یوه څپېړه راکړو نو زه یم چې 375 سرکونډۍ به ما باندې واړئ خو زه راته بیا هم ویم چې داسې طاقت نشته چې ګوته کېږي څپېړه خو غټه خبره ده ګوته چې ګوته ږدي تبا کېږي میراتېږي نو ما په ما باندې دا تنقید مه کوئ ما 9 کاله په میډیا کې تیر کړو زما 4 لکه فالور په فیسبوک میډیا کې نه په ټیک ټاک کې دي په بل ټیک ټاک کې مې 14,000 دي په یو فیسبوک کې مې 24,000 دي په دې کې 1,70,000 دي دا ایکسپایر دی بل پیج مې دی نوی 350 کسان دي دې نوي پیج ته ورواوړئ ورونو چې څونه ورونه یې زما د بل پیج ته ورواوړئ په یو ګروپ کې مې 4,000 دي په بل کې 1,700 دي په بل کې لالا 2,700 دي لالا وایي یو سړی پکار دی خو د کار سړی پکار دی که زه لیونه یم
او زه بدماش یم او یا زه به پاکستان خفه کېږم لالا، نو زه به راته دا ووایم چې زما کتونکي هم لیوني دي، زما په ویډیوګانو چې کمنټس کوي هغه هم لیوني دي، ماله چې کوم خلک سپورټ راکوي هغه هم لیوني دي. د څه لیوني دي؟ د ملک لیوني دي، د مذهب لیوني دي، د دین لیوني دي، د اتفاق لیوني دي، د آرمي لیوني دي، د عیسائی لیوني دي. او اوس افغانستان هم دی. نو لالا د دې هلک څه چې څوک پنګ اچوي هغه د خپل ځان څه پنګ اچوي، د خپل وجود څه پنګ اچوي. او ډېر داسې کسان دي چې ګرفتاریږي به انشاءالله کر کے دکھائیں گے. او ته به خیم دا داسې توبې خو نه دي لالا چې سړی د سړي خور یاده کې مور کور ښځه بچي او بس بیا ما ماپ کا او بیا د ویډیوګانې چلیږي او په میډیا باندې هغه سړی شرمیږي، د هغه کور دې شرمیږي، د هغه مور دې شرمیږي، د هغه پلار دې شرمیږي، د هغه خاندان دې شرمیږي، د هغه تره دې شرمیږي او دا یې ازادې تڼۍ ګرځي. تاسو مخې ته ګورئ چې زه څه کوم. زه به مخې ته دا کسان د میډیا نه لرې کوم، دا پیجونه به ختموم، دا آواز به بندوم، دا خولې به بندوم، دا سرې کونې به انشاءالله زه وړندوم به دا خلک. دا زما عهد دی، دا زما را پاکستان سره عهد دی. بقایه خبره د نور احساس ته والله که یو طرف ته م لاړه شي، قسم دی که یا ښکته لاړه شو یا بره لاړه شي، چې کومه خبرې مې ورته کړلې په هغې باندې به عمل کوي. عمل پې نه کوي ځان ته به نقصان رسوي، د ځان څه به بد کوي. زما خو آینده جګړه صرف د دې هلکانو څه ده چې دا کومه ځان ته بدماشان وایي چې چا طاهر خان ټارګېټ کړی دی، وصال خان یې ټارګېټ کړی دی، جنید د مور اواز یې میډیا ته راوړی دی، کومو کسانو چې یوسف جان ټارګېټ کړی دی، کومو کسانو چې شهسوار ټارګېټ کړی دی، کومو کسانو چې سریام په میډیا باندې ویلي چې ما اوس هم زینا وکړو، کاشف اوس هم زینا وکړه، او د مسافرو مالو، او کومه خلک چې وایي شیخ غریب دی او نور شیزونه اوس مالدار دي، دغه خلک لالا دا ټول ټارګېټ دی. جهایات پکې په اول نمبر باندې دی. تاسو به د دې غریب سړي چې وایي د غریب سړي زوی وایي ستا څه حیثیت دی، د دې غریب سړي د زوی حیثیت به انشاءالله تاسو وینئ. ټول پښتانه او ټول افغانستان د دې غریب سړي د زوی حیثیت پر راته زه ښیم انشاءالله. زما سپورټ زما آرمي چیف کوي، زما سپورټ زما آرمي کوي، زما سپورټ زما پولیس کوي، زما سپورټ زما عیسائی کوي، زما سپورټ زما 24 کروڑ عوام کوي، زما سپورټ د ټولې دنیا مسافر کوي. او دا د یو پیجه پورې محدود خبره نه ده خلاله، دا د پیجه پورې محدود خبره نه ده. زما اواز پاکستان ته داسې رسي که نه لکه څنګه چې عمران خان صاحب د پاکستان قوم ته خطاب کوي. څنګه زما ورونو زه درته د الله په قرآن باندې لاس ایښودی شم چې زه پیجونه چلوم، والله چې د 10,000 پورې د 20,000 پورې زما سره چا م رابطه کړله نو زه د خپلو ملګرو نه، د خپل ځان نه، د خپل جیب د مال نه، د خپل رزق نه، د هغې رزق نه چې زه په خپلو لاسو ګټم زه رالم او زه لیږم پاکستان ته. خو چې په هغې کې ټیمي زما دا ورور چې بیمارو په ده 2.5-3 لکه روپۍ لګېدې او زما دونه وس نه و. زه د 2 میاشتو نه په دیره کې ناست یم، زما روپۍ بندې دي. ډېر خلک ماله پیغور راکوي چې ستاسو خو غټ غټ ګاډي دي او ته خو غټ غټ ګاډي یې او ته خو ټیکهدار یې او ستا خو دا کاروبارونه دي، دا ته د یو سړي علاج نشي کولی. دا یو سړی نه دی ورونو. زما سره په 4 لکه خلک په ټیک ټاک کې دي، زما سره د فیسبوک په پیج کې په دې کې 1,70,000 کسان دي چې ولاړ دی اوس، زما سره 35,000 کسان په واتس اپ کې دي. زما چې زه ټوټل پښتانه خپل راټول کوم افغانیان نو د میډیا په لار باندې زما سره کم از کم 1.5 میلیون خلک دي، 1.5 میلیون خلک لکه 15 لاک خلک برابریږي. دا صرف زما سره دي، دا صرف زما څه دي چې زما په موبایل باندې د هغو سره کانټیکټ دی او زما د موبایل نه هغو ته زما اواز ځي. د دې نه علاوه چې بیا نورو پیجونو کې زما ویډیوګانې شیر کېږي او په نورو یوټیوب چینلو کې او په نورو لارو باندې، نو چې حساب وکړي سیدولي شاه پهچان په افغانستان او پاکستان کې لالا 100 میلیونه پښتانه په پاکستان کې دي، 100 میلیونه افغانان په افغانستان کې دي او په نورو بیرونو ملکونو کې دي. دا ټول زما په سپورټ کې دي خلاله. ما چرته د اوسه پورې چنده نه ده کړ چې دا غریبه ښځه ده او دا کور دیوال لاولېدلی دی. نه، زما دې په ذات د الله قسم چې په واټساپ باندې ما ته تورسرې میسجونه کوي او وایي وروره موږ ویډیوګانې نه غواړو، موږ په میډیا باندې راتله نه غواړو، موږ وایي حیادار خلک یو، وایي پښتانه یو، خو الله را باندې بېوسي راوستې ده او وروره د الله د رضا دپاره زموږ د کور کرایي ده، زموږ د بجلۍ بیل دی، زموږ د وړو خرچه زموږ درک نه لګي. که زما په جیب کې نو زه ولې د خپل جیب نه لګم، او چې زما په جیب کې نه بیا دې زما د الله په نوم باندې قسمي چې زه ځم په خپلو ملګرو پسې په دیره کې ټول ټیکهداران دي زما ملګري، د یو نه 50، د بل نه 100، د بل نه 50، د بل نه 60 زه یې راوالم ویې لېږم. لالا که ما چندې کولی د دې نورو په شان دی که نه، زه په میلیونونو باندې پهچان لرم. زه به اوس د نواب نه مخکې وې
خو د ستاسو نه مې راټولولې 10 لکه به م رالیږلی 1 لک مې غریب له ورکولې او 9 لکه مې په جیب کې ایښودی خو دغه کار دی الله زمانه نه کوي زه د پردي بچي په سر باندې خپله خور او مور نه ساتم زه خپله خور او مور الحمدلله د خپل مټ په مزدورۍ باندې ساتلی شم په خپل محنت باندې په حق حلال مزدورۍ باندې نو هر هغه سړي ته زه دا وایم چې لاله زما څه پنګه مه اچوه والله چې زما څه پنګه اچې سبا له به راته پنګه ډېره ګرانه پرې وځي زه څوک معاف کوم نه لاله ما نه څوک معاف کړي ما صرف دنیا ته دا خلک خو چې دا خلک غلط دي ماپۍ یې غوښتې سرونه یې ښکته کړه ټیټ شو ټولو ماپۍ اوس دا خلک زه نه معاف کوم دا به زه د میډیا نه ورکوم د فیسبوک نه به ورکوم د یوټیوب نه به ورکوم د دیو نوم نشان به زه ورکوم انشاءالله کر کے دکھائیں گے که زه به د رب بنده یم د روجې میاشت پی او زه به مسلمان یم او ما به د الله د رضا دپاره 2 حجه را باندې رب العالمین کړي او 14 عمرې د الله د نومه زار شم د زندګۍ هر وسایل له الله را کړی دی او پوره شوی دی د هر چا د محتاجۍ نه الله ساتلی یم نو انشاءالله چې دا خلک به م زه تاسو ته ښیم چې دا به زه د میډیا نه ورکوم په دیو به زه توبې وباسم دا به زه د آرمي او د عیسای په جیلونو کې بندوم انشاءالله دیو له به زه ریمانټونه ورکوم چمړۍ به تې وباسم چې مې تې ونخ کې د پلار زوی به نه یم انشاءالله زما کرنلان او میجران ما ته بچی وی ما ته ورور وی ما ته بچی وی ما ته ورور وی زما کرنلان او میجران هغه په کراچۍ باندې دي په هیډ آفیس هغه په اسلام آباد امبیسۍ د سعودي عرب او هغه پېښور کې دي او هغه په خیبر پښتونخوا کې دي بقایا زه چې د چندو دا ویډیوګانې نه کوم که نه دا ولې نه کوم زه خپله مور په میډیا نه غواړم د بل مور ولې راولم زه خپله ښځه په میډیا نه غواړم د بل ښځه ولې راولم زه خپله خور په میډیا باندې نه غواړم د بل خور ولې راولم د بل لور ولې راولم لالا هر کله به الله ستا عزت نصیب کوي چې تا د بل عزت د خپل عزت په شانتې وګڼو زه په دې باندې پوهېږم په بل څه نه پوهېږم زه په هغه خیرمارانو کې نه یم چې خدایه د کم ځای نه به کونډه راځي چې چنده وکم د کم ځای نه به یتیم راځي چې ویډیو وله جوړه کم د کم ځای نه به شل راځي او د کم ځای نه به ګوډ راځي چې زه ویډیو وکم او خلک یې لایک کړي ما خلک په خپل پیس باندې لایک کوي په خپل پیس باندې په خپل زبان باندې په خپل ټیلنټ باندې په خپل جذبه باندې په خپل ایمان باندې او په خپل مسلمانۍ باندې او په خپل پښتو باندې او په خپل غیرت باندې الحمدلله د پاکستان آرمی چې د نامرده آرمی نه د لاله په پوزو کې میخکي نشتي او نه په غاړو کې هارونه دي او نه والی دي ما همیشه د پاره د پاکستان سپورټ کړی دی 9 کاله زه د ننه پورې لیونی مم پاګله مم دا ما د ځان څه داسې کړو چې او ما ته خلک لیونی ووایي ما ته خلک پاګل ووایي ما ته خلک چې زما دشمن زه څنګه راښکاره کړم په ما پورې خلک خندا وکړي ما خلک په بده یاده کړي زما پیملي یاده کړي لیونی ما د ځانه په قصد جوړ کړی و زه لیونی نه یم اوس تاسو مخې ته ګورئ چې دا لیونی څه کوي انشاءالله العزیز زما ډېر دشمنان کېدی شي کراچۍ ته انټري شو دي واپس ته کراچۍ نه کېدی شي لا نړ شي انشاءالله تاسو مخې ته ګورئ چې څه کېږي زه به رسه بیا د موقع ثبوت شیر کوم زما دې نوي پیج ته واوړئ لالا زما دې نوي پیج ته واوړئ صحیح ده زه چې پاکستان د درشم که نه نو زه به کله د یو کرنل سیم کله به د بل میجر سیم کله به د یو آیسای سټار سیم کله به د بل آیسای سټار سیم کله به په یوه مورچه کې یم کله به په بله مورچه کې یم کله به د یو اسپایي سیم کله به د بل اسپایي سیم کله به د ډي آی جي سیم کله به د آی جي پي سیم کله به د آی جي سیم کله به د ایسیچو سیم کله به د ډي پي او سیم لالا دوکه شوی ستاسو دماغ خراب دی ما د پاکستان سپورټ په پټو سترګو باندې نه دی کړی ما له پاکستان سپورټ را کړی عزت یې را کړی ځکه د پاکستان سپورټ کوم پیجونه زما عهد نه دی زه چې پاکستان ته لاړ شم په خیبر نیوز به راځم په جیو نیوز به راځم په یاروای باندې به راځم انشاءالله کر کے دکھائیں گے د خیره سه د پاکستان اسپایان زنده باز الله مباد لرئ او ورونو زمونږه غټه ناکامي دا ده چې مونږه خپل پښتون او یا خپل افغان په خپل ورور باندې زمونږ عزت نه سو دلت نه رانیسو راکاږو چې دا ناکام شي دا کمزوری شي دا بېعزت شي دنیا ته دته خلک په سپک نظر وګوري دا په سپک نظر یاد کړي ولې چې دا زمونږ په یو بل باندې سود نه وي زمونږ شلېدلې ګریوان زمونږ مسافري یا د کار په راتلو کې یا د لیوني په شکل باندې په ګرځېدو باندې په دې باندې ډېر خلک دوکه شو
خو انشاءالله چې دا دوکه شوي خلک به بار بار ماپی غواړي او دا به زه د میډیا نه ورکوم. مشر یې حاجي حیات دی چې څونه په ښکته دي، د علم خان شیرپو نه راواله دا څونه چې دي جان حبیب وساس یا خوا دې خوا کول. زه د چا څه ګپ نه لګوم، زه د چا څه ګپ نه لګوم، زه د چا څه ګپ نه لګوم. ما د کنزلو بدل په کنزلو تې واغستو، په ماپو مې تې واغستو، په ماپو مې تې واغستو، په پوزې راښکو مې تې واغستو. او اوس چې کومه صحیح کار دی آئیني او قانوني، نو اوس به سزا هغه کوم. خو زما عدالت په د پوج عدالتي، زما عدالت په د پوج عدالتي. زما مجرم له بریماټ پوج ورکوي، ایسای به ورکوي، پولیس ته هم نه پرېږدم. پوج، ایسای، کرنلان او میجران به تسپي سازئ، په غاړو کې به له زنځیران اچئ. انشاءالله کر کې دکھائیں. ورونو زما د نوي پیج ته واوړئ، زما د نوي پیج ته واوړئ. نوی پیج مې ساس کو بالکل تازه پریش دی، دې پیج ته واوړئ. صحیح ده. الله م ښه د وبال لرئ. د الله په امان. او دا لیونی ګورئ چې مخې ته څه کوي. هوښیار له اشاره او قمقل له لوړ.